پاکستان ته د افغان طالبانو صبر تمام شو، بل خوا ټي ټي پی پاکستان ته سخت غوسه دي. جزئیات همدلته وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان د لومړي وزیر له توندو خبرو وروسته طالبانو د پاکستان د بخښنې غوښتلو غوښتنه کړې ده. نیوز 13 شبکې یکشنبه د تلې پر 3 نیټه د یوې باوري سرچینې له قوله راپور ورکړی چې طالبانو د پاکستان له دولت څخه غوښتي چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دغه هیواد د لومړي وزیر شهباز شریف د خبرو په تړاو بخښنه وغواړي. نیوز 13 په دې اړه نور معلومات نه دي وړاندې کړي، بلخوا جنرال موبین هم پاکستاني حکومت ته په غبرګون کې ویلي چې افغانستان نه بلکې پاکستان د ترهګرو ځاله ده، ځکه چې همدا پاکستاني پوځ دی چې ترهګریزې ډلې جوړوي او د خپلو موخو لپاره یې کاروي چې ټوله سیمه یې نامنه کړې ده. بلخوا د پاکستان د طالبانو تحریک یا ټي ټي پی د دغه هیواد د صدر اعظم شهباز شریف وروستیو څرګندونو ته توند غبرګون ښودلی دی. ټي ټي پی په یوې اعلامیه کې ویلي چې دوی په خپله سیمه کې مستقر دي او ضرورت نه لري له بله ځایه فعالیت وکړي. دغه تحریک پر اسلام آباد تور پورې کړی چې او ویلي دي اصلي تروریست پاکستان پوځ او استخبارات دي چې مسله ډلې جوړوي او فعال یې تر څو افغانستان او خپل نور ګاونډي هیوادونه پرې بې ثباته کړي.